چې کله حضرت حلیمه سعدیه راله چې کله آواز وکړ د عبدالمطلب پر کور باندې نو حضرت آمینه مبارکه پیغمبر علیه السلام ورته راوایست. پیغمبر علیه السلام روایتو کې راځي د هغې پر مخ باندې سپین چادر وار دی چې کله هغه زنانې د دې مخه څه چادر ځینې پورته کوي او پیغمبر علیه السلام د تبسم او د خندا په شکل سترګې د زنانې تور واړولې. د پیغمبر علیه السلام هغې غشې د سترګو د هغې د محبت هغه سترګې هغې د دې حلیمې سعدیې په دې ځیګره او په زړه کې ځای ونیوی لکه یو بچی چې د مور په زړه کې د عشق ځای نسی نو هغې مور پر دې بچي باندې عاشقه وي. نو حلیمې سعدیه په دې بچي ته چې وکتل د دې بچي سره بې خوده بې اختیاره مینه او محبت. هغه خپل خاوند ته وایي چې دا بچی به ضرور د ځانه سره وړو. ورته زه منم چې دې بچي باندې به زه اجرت نه پیدا کوم مزدوري به نه وي ځکه د دې بچي پلار نسته د دې بچي څه سرپرست نسته لیکن د دې بچي په خندا او تبسم د دې په دید او په رنګ کې چې ما ته څومره قلبي سکون دی او ما ته څومره خوشحالي ده زه د دې بچي د تللو بغیر د دې وطن نه سم تللی. چې کله حلیمې سعدیې دا خبره وکړه نو هغه خاوند ورسره اتفاق سلو براورته زنانې بس ماشوم بچی دی دروایخه عسى الله ان یجعل لنا فيه برکه الله تعالی به په دې بچي کې موږ ته برکت راواچي. بس د خاوندم دغه ګمان سو د زنانیم دغه ګمان سو چې دا بچی به د ځانه سره وړو بس دې ته به د برکت اراده پیش چې الله تعالی به د دې بچي په خاطر موږ ته برکتونه راکوي. الله تعالی د پیغمبر علیه السلام د تربیت لپاره په ټولو زنانو کې حلیمه سعدیه انتخابوي چې زما د برګزیده پیغمبر د هغې پرورش به د حلیمې سعدیې په غوزي او په غیږه کې کیږي او د هغې پرورش به د حلیمې سعدیې په شیدو مبارکو باندې کیږي. د هغې وجه محدثین لیکي حلیمه د حلم صدا حلم برداشت ته ویل کیږي حلم قرار او سکون ته ویل کیږي حلم صبر ته ویل کیږي او چې کوم چا کې د حلم ماده پرته وي هغې کې برداشت او صبر پراته وي او چې کوم چا کې صبر او برداشت وي په هغې کې الله تعالی اخلاق حسنه مکارم الاخلاق پیدا کوي. او پیغمبر علیه السلام چونکه بعثت لاتمم مکارم الاخلاق پیغمبر علیه السلام دې دپاره الله تعالی دنیا ته راستولی دی چې د دنیا کې د اخلاقو قریمه او اتمام او کمال وکړي او د مور د شیدو پر بچي باندې ضرور اثر وي چې بچی په کومو شیدو باندې وفالل سي د هغې په مستقبل او په زندگی کې د هغې شیدو برکات او اثرات خامخا ښکاره کېږي. او یو وجه دا هم ده چې مور کله په غصه باندې راځي او بچی په څاپېړه باندې وي مور کله په غصه باندې راځي بچی ته شری کوي لیکن دلته بچی کم بچی دی بچی محمد دی. نو الله تعالی د هغې دپاره د داسې مور انتخاب کوي چې د هغې په مزاج کې حلمي غصه نه وي چې د هغې په مزاج کې برداشت او صبر وي هغې بې صبري د دې بچي سره بچي ته شران نه کوي. او ما درته ویل چې په کومو شیدو باندې بچی وفالل سي د هغې بچي شیدو اثرات په هغه بچي کې خامخا راځي.